سلام ستړي مشي وخت مو په خیر په دې هیله چې جوړ او روغ وي. اشرف شریفي هم تاسو ته په نن ورځ درس کې د ګرامر تر ټولو مهم بحث چې هغه به تاسو سره شریکوم. له ټول څخه هیله کوو چې زموږ همدا چینل کې پاتې شئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. تاسو کولی شئ زموږ تیر درسونه په همدې چینل کې پلی لیست بټن باندې کلیک وکړئ او هلته زموږ ټول درسونه په پلی لیست او په هر بخش کې جدا جدا ثبت شوي دي. کولی شئ هر درس وګورئ او انشاءالله چې یو څه ترېنه زده کړئ. کافي ده چې تاسو زموږ د حمایت او د تشویق په موخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله زموږ ویډیوي درسونه به لا هم داشانته په دوام کې وي او تاسو سره به شریکول غواړو. نن به زه تاسو سره په ګرامر کې تر ټولو مهم څه چې د هغه سټیټمنټ ده، یعنی مثلا بیانیه ده. موږ تاسو په عموم کې چې کله خبرې کوو هغه به په څلورو برخو کې یوه وي، صحیح ده؟ یعنی دا ستا خبرې زموږ ستاسو خبرې چې کومې دي دا باید په څلورو حالت کې یو حالت ولري، صحیح ده؟ او دا په ګرامر کې بیا تر ټولو مهم ده. کله چې ته یو ټاپیک لولې، کله چې ته یو چا سره خبرې کوې، کله چې ته په یو جمله وینې، نو ته باید په دغه څلورو برخو کې پوه شي چې دا کومه شکل جمله ده. نن به موږ تاسو په همدې باندې بحث لرو انشاءالله چې ویډیو تر پایه وګورئ، هر څه برته پکې کلیر واضح سي او زده به یې کړئ. لومړی خو موږ تاسو په ګرامر کې که فکر کړی وي که چیرې موږ تاسو هره زمانه د تشریح لاندې نیسو، لکه څنګه چې موږ لړۍ د دې پیل کړې د ګرامر 12 زمانې چې خوشبختانه سمپل پریزنټ ټینس، همداشانته پریزنټ پرفیکټ ټینس، پریزنټ کنټینیوس ټینس او پرفیکټ کنټینیوس ټینس دا به په راتلونکي درس کې وي، خو دغه درې زمانې موږ تشریح کړي دي. که بیا دې نه وي کتلي لاړ شه پلی لیسټ او هلته به تاته دا ټول لاسته راشي. موږ تاسو په بیانیو کې څلور ډوله بیانیې لرو ګرامر کې، صحیح ده؟ که فکر مو کړی وي هره زمانه چې موږ تاسو وایو بیا څلور ډوله جملې ورته جوړوو، نو هغه هره زمانه ځان ته څلور ساختاري جملې لري. خپله دغه جملې موږ تاسو کولی شو په څلورو برخو ویشو. په څو برخو ویشو؟ په څلورو برخو ویشو. جملې په خپله په څلورو برخو ویشو، یعنی موږ تاسو چې کله خبرې کوو دا څلور برخې لري، د څلورو برخو څخه به یوه وي. یوه ته ویلی سي پوزیټیو سټیټمنټ، یعنی مثبته جمله. همیشه دپاره موږ تاسو یوه مثبته جمله لرو، په عام اصطلاح پښتو کې وایي یوه مثبته جمله لرو. یوه ته ویلی سي منفي. دا مثبت منفي همیشه یو د بل ضد دي، دا خو باید په یاد ولرئ. یو موږ تاسو مثبته جمله لرو، یو منفي. لکه څنګه چې مثلا موږ تاسو متضاد څیزونه پیژنو، د اور ضد شی دی مثلا اوبه دي، صحیح سو؟ یا مثلا د رڼا شپه ده، شپه رڼا، صحیح سو؟ د تور سپین. همداشانته د مثبت منفي ده، دا باید په یاد ولرئ. دوه جملې خو هم دلته زده کړئ. یو موږ تاسو لرو پوزیټیو سټیټمنټ، مخفف پی اس ده. پی اس کله تاسو په جمله کې وینئ، مثلا دا جمله تاسو یو څوک وایي کوم قسم جمله ده، که چیرې دا مثبته جمله وي نو ته به ډایرکټ دته پی اس ورکړې، یعنی پی معنا پوزیټیو او اس معنا سټیټمنټ. نو مثبته جمله هغه جملې ته ویل کېږي چې هغه په هغه کې د انکار څه نه وي راغلي، مثلا نه وي راغلي. یا مثال ته زه کور ته نه ځم، زه منډې نه وهم، ما ډوډۍ نه ده خوړلې. یعنی مثبته جمله موږ تاسو هغې جملې ته وایو چې نه وي پکې. لکه مثلا ته زه لس کلن یم، مثلا زه منډې وهم، زه کورس ته روان یم، زه تدریس کوم، زما منډې کول خوښیږي، زه د انګلیسي تدریس کوم، صحیح سو؟ نو نه پکې موجود نه وي، یعنی مطلب په انګلیش کې ووایو چې ډو ناټ او ناټ پکې نه وي، دې ته بیا مثبته جمله وایو. چې ډېرې جملې داسې موږ تاسو مثبت وي. نو مثلا افغانستان یو لرغونی هیواد ده، دا یو مثبته جمله شوه. یا افغانستان 40 ولایتونه لري، مثبته جمله شوه. خو کله چې زه وایم افغانستان 40 ولایتونه نه لري، نو بیا دا منفي جمله شوه. دا دی چې تاسو دلته پوه شئ. نو مثبتې جملې ته موږ تاسو وایو پوزیټیو سټیټمنټ. پوزیټیو سټیټمنټ مثبته جمله، مخفف د پی اس. او مثبته جمله هغې جملې ته وایي چې په هغې کې انکار نه وي سوی. خلاص. دلته یو مثال مې ورکړی ده، آی پلی فوټبال. تاسو کولی شئ دا مثبته جمله په حال زمانه کې م وایي، په تیر زمانه کې هم ځان ته فرمول لري، په راتلونکي کې هم فرمول لري، په پرفیکټ ټینس کې هم لري. یعنې 12 زمانې ځان ته جلا جلا فرمول لري او همغه مثبته جمله ده. خو ناټ ډو ناټ به پکې نه وي. دوی موږ تاسو لرو نیگیټیو سټیټمنټ، چې علامه یې ده ان اس. ان معنی ده نیگیټیو، اس معنی ده سټیټمنټ، یعنی منفي جمله. بس همدا ده. مثبته جمله چې پکې نه وي راغلی، او منفي جمله چې نه پکې راغلی، یعنی زه کور ته نه ځم، زه منډې نه وهم. اوس ورته وګورئ دغه جملې چې ما لیکلي دا څلور حالتونه، دا ما په حال زمانه کې لیکلي چې حال زمانه یو خاصیت دا و چې موږ تاسو به ورب 1 فعل لومړی حالت کارو، او کله چې هی شي اټ دریم مفرد شخص راځي فعل به موږ تاسو اس یا ای اس ورکو. او بل دا چې موږ تاسو حال زمانه پیژنو، ډو ناټ او ډز ناټ نه به پیژنو، صحیح ده؟ نو زه دغه آی پلی فوټبال دا خو یو مثبته جمله شوه، ښه؟
زه د کرکټ زه د فوټبال لوبه کوم I play football زه فوټبال کوم دا یو مثبت جمله ده غواړم دا منفي ته واړم نیگیټیو یې کړم منفي یې کړم نو په حال زمانه کې موږ تاسو له آی سره do not کارو I do not یا I don't play cricket زه د کرکټ لوبه نه کوم I don't play cricket زه د کرکټ لوبه نه کوم په دریم کې موږ تاسو راځو کوېسچن سټیټمنټ ته راځو دریمه جمله چې موږ تاسو لرو هغه سوالیه جمله ده دا هم ډېره اسانه ده فقط ګورئ یو مثبته جمله شوه چې په هغه کې نه انکار نشته ده او یو منفي جمله چې په هغه کې انکار ده do not دې نه کار اخیستل شوی او بل موږ تاسو لرو کوېسچن سټیټمنټ سوالیه جمله داسې یو جمله ده چې په هغه کې سوال شوی وي پوښتنه شوې وي د یو شي په اړه کې مثلا ته وایې آیا ته کور ته نه ځې یا یو چا ته وایې ستا څو کاله عمر دی یو چا ته وایې ته په سویم صنف کې یعنی مطلب کله چې ته د یو چا څخه د یو پوښتنې په څیر جمله یعنی خبره ترې کوي دې ته ویل شي کوېسچن او د دې هغه مخفف څه دی کیو اس کیو معنا کوېسچن اس معنا سټیټمنټ هره جمله کې چې تاسو کیو اس وینئ او تا ته دا کوم شکل جمله ته باید پوه شئ چې دا کوېسچن سټیټمنټ سوالیه ده او د سوالیه جمله همیش همدا علامه به پکې کاروئ سوالیه جمله چې تاسو هر ځای کې وینئ کیو اس سره بیا بل ته تاسو پکې دغه کوېسچن ورکوئ زه ګورئ I play football زه د فوټبال لوبه کوم کله چې دا منفي تاړم نو do not به پکې راولم خو دا مهم نه دی ګوره بیا هم درته وایم چې تاسو به په هر ځای کې do not وینئ نه do not په حال زمانه کې ده تېره زمانه کې بیا مثلا did not ویل کېږي صحیح شو هر یو ځان ته جلا جلا فرق لري ګورئ په دې فکر وي I don't play cricket زه د کرکټ لوبه نه کوم کله چې دا سوالیه ته غواړم نو سوالیه کې به زه do سر ته راولم Do I play cricket آیا زه د کرکټ لوبه کوم او دلته که تاسو فکر وکړئ سوالیه یعنی دلته به تاسو حتما سوالیه علامه اضافه کوئ Do I play cricket آیا زه د کرکټ لوبه کوم صحیح شو اوس که چیرې ته غواړې سوالیه منفي جمله وکاروې هم سوالیه هم منفي نو دې ته بیا په انګلیش کې وایي question negative statement question هم کوېسچن سوالیه سي هم نیگیټیو سي نو اختصاري موږ تاسو داسې لیکو کیو کوېسچن ان نیگیټیو او اس سټیټمنټ کوېسچن نیگیټیو سټیټمنټ سوالیه منفي یعنی بیا بل ته موږ تاسو څنګه جوړو کیو ان اس څنګه جوړو داسې جوړو بیا به مثلا زه دا ډو سر ته خو دا خو بیا زور راغلی ګورئ دا ډو خو سر ته راغلی چې سوالیه جوړه شوې ده دا سوالیه سو تیار مخکې ملته سوالیه ده اوس به منفي کړئ منفي لپاره به ډو ناټ ان دا دوه دانې سر ته راغله سوالیه هم سوه او منفي هم سو ګورئ دا سوالیه د منفي do not I play cricket آیا زه د کرکټ لوبه نه کوم ګورئ یو دلته دی سو آیا سوالیه سوه زه د کرکټ لوبه نه کوم بیا پکې منفي راغله یو ډیر اسانه ده یعنی که چیرې تاسو غواړئ همدغه زمانې زده کړئ حتما همدغه چینل کې تاسو ته د 12 زمانې تشریح کوم د یاد مه باسئ ما پکې ساده حال زمانه تشریح کړې په دومره اسان طریقه هم تشریح کړې چې هر یو پې پوهېدلی شي کله ولولي ما پکې پرزنټ پرفیکټ ټینس تشریح کړی کامله زمانه ما پکې پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس تشریح کړی فقط تاسو ته لپاره ضرور ده چې یو ځل ورشئ ویې ګورئ څه مشکل نور نشته نو نن زموږ ستاسو درس د سټیټمنټ جملو په اړه څلور ډوله جملې عموما لرو یو ته مثبته جمله وایي مثبته جمله هغې جملې ته ویل کېږي چې په هغه کې انکار یعنې نه وي راغلی صحیح شو زه منډې وهم خیز وهمه درس ویمه سبق وایم که نه یو منفي جمله ده چې د مثبت جملې په ضد ده نه راغلی وي پکې مثلا زه درس نه وایم زه درس نه ورکوم زه درس نه خوښوم دا منفي شوه بله موږ تاسو سوالیه لرو چې هغه ته کوېسچن سټیټمنټ ویلی شي کوېسچن سټیټمنټ بیا موږ تاسو په هغه کې سوال کېږي مثلا آیا زه درس وایم آیا ستا نوم احمد ده آیا ستا عمر آیا ته 10 کلن یې آیا ته مکتب ته ځې دا پوښتنه شوه او بلې دا پوښتنه منفي ده یعنی منفي سوالیه یعنی څنګه کوېسچن نیگیټیو سټیټمنټ فقط مخفف ذکر پی اس پوزیټیو سټیټمنټ مثبته جمله کیو ان ګورئ په بخښنه سره ان اس نیگیټیو سټیټمنټ منفي جمله او کیو اس کوېسچن سټیټمنټ سوالیه جمله او پکې بله سواله کوېسچن نیگیټیو سټیټمنټ سوالیه منفي فقط همدا دي PS, NS, QS, PS, positive statement, NS, negative statement, QS, question statement او QNS, question negative statement. ډیر تشریح ته زه فکر کړم ضرورت هم نشته همدغه زده کړئ فقط مثلا زه پښتو کې یو مثال در کوم چې بیخي ښه پوه شئ زه مثلا وایم زه منډې وهم دا کوم ډول جمله شوه سوالیه ده که نه زه منډې وهم سوالیه ده کله زه غواړم دا منفي کړم زه منډې نه وهم منفي شوه کله زه سوالیه کړم آیا زه منډې وهم او کله چې غواړم زه دا منفي سوالیه کړم آیا زه منډې نه وهم صحیح شو یا مثلا یو بل هم درته وایم زه مکتب ته ځم مثبته جمله ده زه مکتب ته ځم عادي او کله زه منفي کړم زه مکتب ته نه ځم او کله زه سوالیه کړم آیا زه مکتب ته ځم
او که کله غواړم سوالي منفي کې آیا زه مکتب ته نه ځم صحیح شو یا یو بل مثال یې مهم بس دی زه د انګلیسي درس ورکوم مثبته جمله ده زه د انګلیسي درس ورکوم کله زه غواړم منفي کړم زه د انګلیسي درس نه ورکوم نه مې پکې اضافه کړم زه د انګلیسي درس نه ورکوم کله زه غواړم سوال آیا زه د انګلیسي درس ورکوم او کله چې غواړم سوالي منفي کړم آیا زه د انګلیسي درس نه ورکوم ډیر اسانه ده فقط تاسو انګلیش زده کړئ دغه مثالو باندې ډیر کار وکړئ ان شاء الله که د خدای رضا وه راتلونکي درسونه به زموږ ستاسو شروع وي او مخته به ځي تاسو څخه مو هیله ده چې زموږ د حمایت تشویق لپاره همدا چینل در سره کافي ده سبسکرایب کړئ او خپل مثبت کمنټونه د دې ویډیو او د نورو ویډیوګانو لپاره موږ ته پرېږدئ تر بل درس چې راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ د خدای